السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دغه جلسه کې موږ مستوي هندارې، کروي هندارې او د نور انعکاس لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ د مستوي هندارې ده. ګران زده کوونکو، مستوي هندارې هر هغه نرم او پالشه سطحه چې په منظمه توګه نور منتشر کوي د مستوي هندار تصویر بلل کېږي. لکه ګرانه زده کوونکو شیشه. شیشه ګرانه زده کوونکو خپله یو مستوي هندارې ده، یا همدارنګه لکه اوبه. اوبه چې دي هم مستوي هندارې له جملې څخه راځي، یعنې موږ پاکه اوبه یادوو، هغه کثیفه اوبه نه، هغه پاکه او شفافه اوبه چې نور ورڅخه ښه منعکس کېږي، دې ته موږ مستوي هندارې ویلی شو. ګرانه زده کوونکو، په مستوي هنداره کې تصویر. په مستوي هنداره کې تصویر په دوه ډوله دی. یو چې دي حقیقي ده، یو چې دي حقیقي ده، بل چې دي مجازي ده. موږ دوه ډوله په مستوي هنداره کې تصویر لرو، یو څه ده حقیقي ده او بل مجازي ده. ګرانه زده کوونکو، تاسو ښه ځیر شئ که موږ یو شفافه جسم ولرو لکه شیشه. فرض وکړئ چې دا یوه شیشه ده. کله چې په شیشه باندې نور واردېږي، لکه موږ وارده شعاع، یعنې یو شعاع په دې سطحه باندې واردوو، دې ته وایو وارده شعاع، یا وارده اشعه هم ورته ویلی شو. موږ شعاع وارد کړله، څه بیرته دا منعکس کېږي منظمه، دوباره ځکه چې سطحه یې موږ منظمه ده، منظمه بیرته منعکس کېږي، دې ته موږ وایو منعکسه، منعکسه اشعه. یعنې کومه شعاع چې موږ په مستوي هنداره باندې واردوو په منظمه ډول بیرته منعکس کېږي، دې ته موږ وایو د مستوي هندارې تصویر. اوس راځو ګرانه زده کوونکو کروي هندارې ته. ګرانه زده کوونکو، کروي هندارې تصویرونه چې سطحه یې د یوې برخې په شکل کې وي. که چیرې دا یوه کره وي نو دا کروي تصویر بلل کېږي. ګرانه زده کوونکو، لکه چمچه. تاسو چمچه لیدلی؟ که چمچه موږ د یو خانۍ واخلو په دغه شکل باندې شکل لري. دا خپله چې دي په حقیقت کې یو کروي هندارې ده چې دواړه اړخونه یې د عدسیه دوه ډوله مقعره او محدبه کروي عدسیه بلل کېږي. په دې پورې اړه لري چې آیا داخلي سطحه، یعنې موږ که چمچه وګورو یو داخلي سطحه لري، یو بیروني سطحه لري یا خارجي سطحه لري، چې دغه داخلي سطحې ته مقعره وایي، یعنې د کروي هندارې مقعره برخه ده. همدارنګه دې خواته یې څه وګوري، بیروني خواته یا راوتلې برخې ته، دې ته محدبه وایي، یعنې محدبه هنداره. یعنې کروي هنداره څه ده؟ خپله دوه برخه لري، یو برخه یې مقعر دی چې ننوتلې برخه ده، او بل خواته یې وګورئ چې داسې راوتلې برخه ده، دې ته محدبه وایي چې نور ورڅخه منعکس کېږي. مقعر ته متوازي یا متخیره وړ وړانګې ویل کېږي. ګرانه زده کوونکو، موږ په کروي هنداره کې محراق لرو. لکه تاسو فرض وکړئ چې موږ یو کروي هنداره لرو. د مثال په ډول داسې دي یو کروي هنداره ده. دی موږ یو کروي هنداره ده، د دې په منځ کې هغه منځنۍ نقطه پیدا کوو، یو خط باسو. کله چې مو خط وویستله، فرض کوو چې دغه یې مبدا ده. ګرانه زده کوونکو، موږ په دې آینه باندې شعاع واردوو. کله چې شعاع واردوو، د دې نقطې څخه یا د مرکزي نقطې څخه موږ یو شعاع واردوو. کله چې موږ شعاع وارد کړه، شعاع راځي ډایرکټ په آینه باندې ټچ کېږي، یا آینه باندې دغه شعاع چې دي په کروي هنداره باندې یو شکل هغه کوي، تشکیلوي. چې دغه شعاع چې دا بیرته منعکس کېږي، هره شعاع په سطحه باندې چې موږ واردوو یو اندازه جذبېږي، یو اندازه د جسم څخه تېرېږي او یو اندازه یې بیرته منعکس کېږي. کله
چې مونږ شعاع وارده کړه دې ته وایو وارده شعاع. دا بیرته منعکس کیږي په دې شکل باندې، دا بیرته منعکس شو، دې ته مونږ وایو منعکسه شعاع. ګرانه زده کوونکو، د دې نه بغیر کولی شو چې د کروي هندارې بل قسمت کې مونږ شعاع وارده کړو. لکه اوس زه داسې شعاع واردوم د مبدئي نقطې څخه، زه په دې هنداره باندې شعاع واردوم. کله چې مونږ شعاع وارد کړله دا کروي هندارې سره ټچ کیږي، څه کله ټچ شو دا بیرته منعکس کیږي. دا چې منعکس شوله دې خواته راځي. نور دغه شعاع څه ده؟ وارده شعاع ده یا اشعه ده، او بیرته دې خواته ګورو چې بیرته منعکس کیږي، دا منعکسه شعاع ده. ګرانه زده کوونکو، دلته وګورئ مونږ یو نقطه ترلاسه کړله. دغه نقطه نوم یې ورته ایږدو اف. همدغه نقطې ته وایي د کروي هندارې محراق. کروي هندارې محراق خپله فرمول لري چې اف مساوي کیږي آر پر 2 باندې. یعنې دا څه معنا؟ کله چې مونږ دغه خپله مرکز په نظر ونیسو، لکه دغه مونږ مرکز ده، که دا مرکز په 2 باندې مونږ تقسیم کوو محراق ترلاسه کیږي. یا کولی شو چې دغه وارده شعاع همغه طولې مونږ پیدا کړو چې څومره ده، دې ته دغه فاصله ته مونږ کولی شو چې آر هم ووایو، ځکه د دې فاصلې له مخې نه یا د دغه فاصله په امتداد مونږ کولی شو چې شعاع وارد کړو، دې ته مونږ آر هم ویلی شو. د دې فرمول له مخې نه چې مونږ محراق پیدا کړله، مونږ کولی شو چې آر هم پیدا کړو. یعنې څرنګه؟ ګرانه زده کوونکو، هر څه مخرج ونه لري د هغې مخرج یو ده. نو د محراق مخرج یو ده، طرفین او وسطین کوو، یو چې آر سره ضرب شي کیږي آر مساوي کیږي ضرب 2 چې اف سره ضرب شي 2 اف کیږي. یعنې د دې فرمول له مخې نه مونږ آر پیدا کوو او د دې فرمول له مخې نه مونږ محراق پیدا کوو چې محراق اف ده او آر وارده شعاع ده تقسیم پر 2 باندې. دلته اوس وارده شعاع مساوي کیږي 2 اف. 2 ثابت عدد دی او اف هم څه ده؟ خپله محراق ده. ګرانه زده کوونکو، زمونږ بل عنوان چې دی د نور انکسار ده. ګرانه زده کوونکو، دا د نور وړانګې د ساتلو معنا لري. کله چې له یوې شفافې چاپیریال څخه بله شفافه چاپیریال ته شعاع ننوځي، دا د چاپیریال د غلظت بدلون او د 2 چاپیریالونو په سرحد کې د نور سرعت د بدلون په پایله کې د نور انعکاس رامنځته کیږي. لکه تاسو ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، که مونږ 2 سطحه ولرو، فرض کوو چې مونږ داسې 2 سطحه لرو. مونږ لومړنۍ سطحه څه ده؟ دا هوا ده، او دویمه سطحه څه ده؟ دا اوبه دي. یعنې یو هوا لرو او بله اوبه ده. کله چې شعاع واردېږي، لکه د فضا یا د هوا څخه یو شعاع وارده شو، د مثال په ډول دغه مرکزي نقطه ده، یو شعاع د هوا څخه وارده شو. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، په ټوله امتداد کې یو شان دي، خو کله چې دا د هوا څخه اوبه محیط ته داخلیږي، دلته یو کسر منځته راځي. یعنې دا په حقیقت کې که دا وارد شي باید په مستقیمه شکل په دغه شکل باندې بیرته منعکس شي، خو ځکه چې هوا د اوبو په نسبت شفافیت یې ډېر ده، نو دغه اشعه چې واردېږي بیرته منعکس کیږي په دې شکل باندې او په خپله مستقیمه مسیر نه ځي، لږ شان دا انکسار کوي چې دې ته موږ وایو د نور انکسار. دا چې شوه دا وارده نور وله یا وارده اشعه وله. دلته چې دا نور بیرته منعکس کیږي یا اشعه بیرته منعکس کیږي باید په دې مسیر باندې منعکس شي چې دا حقیقي راځي، خو دا په مستقیمه کرښه باندې نه منعکس کیږي، راځي لږ ښکته، ځکه چې د اوبو غلظت د هوا په نسبت ډیر دی، نو دا منعکسه شعاع شوله. یعنې مونږ وارده شعاع
چې د هوا څخه اوبه محیط ته راځي انکسار کوي، یعنې خپل په مستقیمه مسیر نه راځي، د دې خوا راځي. همدې ته موږ د نور انکسار وایو. ګرانه زده کوونکو، څرنګه چې موږ شکل ته ګورو، د دې شکل له مخې نه هم معلومیږي چې د نور انکسار څه دي، عیناً د نور انکسار غوندې. د نور انکسار څه دي، عیناً د نور انکسارونو په شان دوه قانونه لري. یعنې دې نه موږ کولی شو ساین واخلو. دلته یوه زاویه تشکیلېږي کله چې موږ شعاع وارده کړې ده چې دې ته آی وایي. ښه ځای شي ګرانه زده کوونکو، د منعکسه شعاع او د حقیقي منعکسه شعاع په منځ کې هم دلته یوه زاویه منځته راځي چې دې ته موږ کولی شو سیډي زاویه ووایو. یعنې د دې د نور انکسار فورمول داسې کېږي چې ساین د آی تقسیم پر ساین د آر. آر یعنې منعکسه شعاع، دا مساوي کېږي. موږ ګورو دوه محیطه لرو، یو د هوا محیطه او بل د محیط د اوبه محیطه. څه کولی شو داسې ولیکو چې n2 یعنې موږ دوهمه محیط تقسیم پر n1 باندې ده. دا هم مساوي کېږي. داسې هم لیکلی شو چې n یعنې زمونږ څو محیط لرو، دوه محیطه لرو. هر یو لیکو چې یو او دوه محیطه لرو. دا د نور د انکسار د پیل شي او موږ ته زاویه معلومه وي، په دې فورمول باندې وضع کوو. یا د سطحه هغه منعکسه شعاع معلومه وي. دا د فورمول له مخې نه موږ کولی شو چې د نور انکسار موقعیت موږ تعیین کړو. نور انکسار به یې چیرته وي؟ مستقیمه لکه په دې شکل موږ ګورو چې مستقیما یعنې نور چې هغه د منعکس کېږي، انکسار یې هم باید مستقیمه وي. خو دا بېرته مستقیمه نه منتشر کېږي، دا انکسار کوي. چې انکسار کوي د خپل د اصلي مسیر نه دې خواته راځي. همدې ته موږ د نور انکسار وایو. ګرانه زده کوونکو، دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای پاک.